غربیان وګورئ، غربي فلسفه تاسو وګورئ چې هغوی په ژوند کې ډېر مشکلات راځي، خو هغوی د خپل کفري ضد نه اوري. کارل مارکس چې شو یو مزدور کار او لرګي به ماتول، د کمونیزم اساس یې کېښوده. یوه لوري مریضه شوله مړه شوه، بله لوري مریضه شوه، د هغې علاج ده سره یو کورتۍ وه، په هغې کورتۍ باندې کېده. کورتۍ خرڅه کړله، پیسې د خپل لور د علاج لپاره دغه نه کړې، لاړه خپل ملګرو ته یې قلمونه او کتابچې واخیستلې چې راځئ کار وکړو د کمونیزم لپاره. هغه وخت کې په اروپا کې د عیسایانو حاکمیت او ملحدین به راپاڅېدل، د خپل نوم نه بغیر به یې کتاب لیکه، خپل نوم به پکې نه ذکر کوو چې دا چا لیکلی دی، کتاب به ولیکل شو رابغی مارکېټ ته، د مصنف معلومات به نه کېده. هغوی د خپل فکر دپاره کار کوي، خپل نوم نه ظاهروي، شهرت نه اخلي، بیا هم دومره ضد نیولي دي چې کار کوي. موږ او تاسې ته الله تعالی اجر راکوي په دې کار باندې، د فکر خورولو باندې، مبارزې کولو باندې الله تعالی موږ تاسې ته انعام راکوي. په دې دنیا کې به الله تعالی د خلکو عقلونه تاسو ته تابع کړي، په دې دنیا کې به الله تعالی د خلکو زړونه تاسو ته تابع کړي. ستاسې په خبرو کې به اثر وي. ابو الحسن علي ندوي رحمه الله د هندوستان سلګونه کیلومتره لرې یو سړی او شخصیت تېر شوی. عمر مختار رحمه الله په لیبیا کې هغه سر کې تېر شوی دی. نقیب العطاس په ملیشیا کې تېر شوی دی. همدغه راز امام ابو حنیفه رحمه الله په کوم ځای کې تېر شوی دی، امام ابن تیمیه رحمه الله، امام غزالي رحمه الله په کومو ځایونو کې تېر شوي دي. خو تر نن تاریخه پورې به موږ او تاسې رحمت وایو، تر نن تاریخه پورې زموږ او ستاسې په زړونو کې ځای نیولی دی هغه خلکو. سلګونه کاله تېر شول، زرګونه کاله تېر شول، خو زموږ عقلونه او زړونه هغه خلکو ته تابع کړي د الله تعالی. دا د الله تعالی د طرف نه انعام نه ده چې تا ته دومره وقار او عزت درکړي، په دنیا کې درکړي او که نه خو په آخرت کې ضرور درکوي. وعده الله تعالی کړې ده. الله تعالی په دین باندې، په دې فکر باندې غیرت وکړي، الله تعالی به په تاسې باندې غیرت وکړي.